د اختر لمونځ 2 رکعته ده. که د لوی اختر ده که د واړه اختر ده 2 رکعته لمونځ ده. د 2 رکعته لمونځ ته بعضې فقها واجب وایي، بعضې فقها ورته سنت وایي. دا 2 رکعته لمونځ کې بیا تکبیرونه دي، زیات تکبیرونه، چې په افغانستان او پاکستان، ترکیه، نورو هیوادونو کې هلته 6 تکبیره زیات پکې کوي، او په عربي هیوادونو کې بیا 12 تکبیره پکې کوي. دواړه طریقې صحیح دي. کله وخت کې چې تاسو د اختر لمانځه ته ودرېدلاست، نیت به په زړه کې وکړئ، په خوله باندې ویل ضروري نه ده. ډېر دوستان هلته د اختر په ورځ باندې ولاړ وي، نیت کوم د زړه له اخلاصه 2 رکعات الواجب لمونځ کوم له زیاتو تکبیرونو سره، هلته امام تکبیرونه ځینې خلاص کړي وي. نه خیر، په زړه کې فقط دونه وایاست د اختر لمونځ کوم 2 رکعاته، یا الله دې تا دپاره الله اکبر. که په خوله باندې مختصر دونه وایاست د اختر 2 رکعاته لمونځ کومه له زیاتو تکبیرونو سره، الله اکبر هم مشکل نسته. کله چې مو تکبیر تحریمه له امام سره وکړله، الله اکبر سبحانك اللهم به ووایاسته. په پاکستان او افغانستان او ترکیه دې هیوادونو کې په دې طریقه باندې کیږي. تکبیر تحریمه نه وروسته سبحانك اللهم چې مو ویله، 3 تکبیره ویلی کیږي. امام کوي، تاسو به یې ورسره وکړي، لاسونه به ورسره پورته کړي تر غوږونو پورې، لکه اول تکبیر تحریمه چې کوي. بیا امام الحمدلله وایي، سورت وایي، رکعت ختموي، بل رکعت چې راجګ سول بیا امام سورت الفاتحه وایي، سورت وایي. په 2 رکعت کې له سورت نه وروسته 3 تکبیره کوي. الله اکبر 3 تکبیره چې وکړل، په 4م تکبیر باندې امام رکوع ته ځي، تاسې هم رکوع ته لاړ سئ. 2 رکعت لمونځ به ختم سي. او په عربي هیوادونو کې دلته بیا د تکبیرونو طریقه مختلفه ده. کله چې امام الله اکبر وکړل، تاسې به هم الله اکبر وکړي، سبحانك اللهم نه وروسته امام 6 تکبیره وایي، لاسونه غوږو ته پورته کوي، تاسې هم ورسره وکړي، هېڅ مشکل نشته پکې. الحمدلله سورت دا رکعت چې وکړل، بل رکعت چې امام راپورته سي، بیا امام له الحمدلله نه مخکې 6 تکبیره وایي، 6 تکبیره کوي، لاسونه غوږو ته پورته کوي، 6 تکبیره وروسته بیا الحمدلله او سورت وایي، رکعت ختموي. په دغه دواړو طریقو باندې تاسې لمونځ صحیح ده او مشکل پکې نشته. په عربي هیوادونو کې که تاسې لمونځ کوئ د اخترونو لمونځ، نو کومه طریقه باندې چې هلته کېږي په هغې طریقه مو لمونځ صحیح ده. په افغانستان او پاکستان کې چې په کومه طریقه باندې کېږي په هغې طریقه باندې مو لمونځ صحیح ده. بیا وروسته چې 2 رکعاته لمونځ وسي، امام خطبه وایي، د هغې خطبې اورېدل واجب ده. الله جل وعلا دې موږ تاسو ټولو ته توفیق